پسته مزار میله ځای پسته مزار د بلخ ولایت مرمل ولسوالۍ له هغو تفریحي سیمو ده چې دې وروستیو کې ورته د ګڼو هیوادوالو پام راوښتی. د مرمل ولسوالۍ د لوړو غرونو په منځ کې دغې تفریحي سیمې ته چې د پستو سلګونه ونې پکې ولاړې دي، د خوښیو او رخصتیو په ورځو کې ورته هر کال د پسرلي پر مهال زرګونه کسان له بېلابېلو ولایتونو څخه د سیاحت په موخه راځي. د بلخ مرمل ولسوالۍ اړوند پسته مزار سیمې ته چې یو مهال خلک د بېلابېلو ستونزو له امله نشوه ورتلی، د اسلامي امارت په راتګ سره ډاډمن امنیت هیوادوالو ته د دې زمینه برابره کړې چې په ډاډه زړه ورته سفر وکړي او څو شېبې له خپلو کورنیو او ملګرو سره په خوښۍ تېرې کړي. مزار شریف ته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه راغلي سیلانیان پسته مزار سیمه د سیاحت لپاره مناسب ځای بولي او زیاتوي چې حکومت ورته د دې زمینه برابره کړي تر څو له ښارونو لرو پرتو سیمو ته په سیاحت لاړ شي. ماشاءالله امنیت خو ماشاءالله ډېر ښه امنیت دی، بس خلک فامیلي هم راغلي دي، یاران دوستان سره هم راغلي دي، هر څوک خپل د میلې کوي دغه خپل سال دغه تیر د امنیت ماشاءالله ښه دی. فعلا دیگه اینا خدا را شکر که همش یک دولتی داریم که در هر طرف افغانستان بری، شب بری، روز بری، کس مزاحمت نمیکنه برات. الحمدلله از لحاظ امنیت که شکر خدا اصلا دیگر جای نگرانی نیست، شب بریم روز بریم مثل امیالا که خود شما دیده میرن، همه دوستا فضای صمیمی فعلا که الحمدلله همه چیز خوب است. دلته راغلي سیلانیان د تفریحي سیمو ساتنه د ټولو مسؤلیت یادوي او د چاپیریال پر پاک ساتلو سربیره له خلکو غواړي چې د تګ راتګ پر مهال د له احتیاطه کار واخلي تر څو د ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي. د ټول څخه دا غوښتنه چې دوی پر لاره باندې د احتیاط څخه کار واخلي او ډېر احتیاط وکړي، ځکه موږ ولیدل چې ډېر ټکرونه سوي وو، ډېر ځوانان د اختر په ورځو باندې خپل کورنۍ په غم په ټکر کښېنولي. او دویمه خبره دا د لیمو د سیلانیانو څخه دا غوښتنه چې دلته کم کچره و دغه کوي اشغال ټولوي بیرته د ځان سره یوسي، ځکه دا ځای نه دی الوتکه نشته، یو کچردانه یو ځای تر اوسه پورې نه آماده سوي، دا ځای بیرته خرابېږي، دا ځای داسې لکه زموږ خپل کور. کوم هیوادوال چې تګ او راتګ کوي ان په موټرسایکل او موټرو باندې په لاره کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې د خوشحالۍ شپې ورځې دي باید کورو ته غمونه جوړ نه کړي او باید هر رقم د چې وي باید دوی په ور ولاړ شي. د مرمل ولسوالۍ پسته مزار تفریحي سیمې ته یو شمېر نور راغلي سیلانیان به دغې سیمې ته د غځېدلې لارې له خرابوالي شکایت کوي او له ځایي چارواکو ورته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی همداراز په تفریحي سیمو کې د جوماتونو، څښاک اوبو، دوکانونو او د موټرو منظم تمځای نشتوالی له خپلو هغو اساسي ستونزو یادوي چې له حکومته یې پر حل ټینګار کوي. زه خپله د موټر په جلب باندې یم، زه خپله په همدې لار باندې راغلم، دا لاره ډېره خرابه ده، ډېر جام په جوړ لري، دا لاره به جوړ شي، ډېره غټه لار هم ده، باسه ولسوالي پې پراته ده، دا لاره به جوړه شي. نه پې یو مسجد شته ده، نه داسې یوه څاه شته ده چې سړی اوبه وچکي او اودس وکړي او مخلاص تازه کی اوبه مشکل چه نشته دی. سرک شغال پرده خب میشه محترم ما زیر مانگی از محترم ما فعلا ما 1 کیلومتر دور هستیم. ورته مهال د بلخ ولایت ځایي چارواکي تفریحي سیمو ته پاملرنه له خپلو کاري لومړیتوبونو یادوي او ترڅنګ یې سیلانیانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د بلخ ولایت مقام ویان عطاالله حاجي زید وایي په تفریحي سیمو کې د اسانتیاو برابرولو لپاره بېلابېل ریاستونه لاس په کار شوي او ډېر ژر به شته ستونزو ته رسېدنه وشي. بلخ ولایت ته راتلونکي میلهوال او تفریح کوونکي ته په اطمینان سره ویلی سو چې الحمدلله پوره امن او ډاډ دی. مزار چې د شمال زړه بلل کیږي او د شمال یو حاکمه او منځنۍ نقطه ده، انشاءالله ښه تفریحي او ښه د میلې ځایونه هم لري. د بلخ ښاروالۍ همداراز د ولایت مقام لخوا ځینې ریاستونو ته هدایت شوی دی چې په یاد تفریحي ځایونو باندې خواري وکاږي او د میلهوالو لپاره آماده کړي. بلخ ولایت کې د سیاحت لپاره پراخې تفریحي سیمې شته چې له ډلې یې شادیانو دښته، خوشتیپې کانال، آموس سیند، د شولګر او بلخ ولسوالیو پر سیاحتي سیمو سربیره د مرمل ولسوالۍ پسته مزار هغه سیمې دي چې اوس مهال ورته تر نورو وختونو ډېر سیلانیان تګ راتګ کوي. پسته مزار د بلخ ولایت د مرمل ولسوالۍ اړوند هغه سیمه ده چې هر کال د اوړي په موسم کې سلګونه کسان د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه ورته د سیاحت په موخه راځي. دلته راغلي سیلانیان د لویو لارو خرابوالی، د دوکانونو نشتون او څښاک اوبو ته نه لاسرسی له خپلو هغو لویو ستونزو څخه یادوي چې له اسلامي امارت څخه د حل غوښتنه کوي. امان الله عادل، حریت راډیو، بلخ ولایت، مرمل ولسوالۍ.